یو ځل کافران جمع شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته او دا ورته وی صاحب وی موږ په تا باندې ایمان راوړو څوارلسمې سپوږمۍ وه هغه ورځ وی خو که چېرته موږ ته دا سپوږمۍ دوه ټوټې کې معجزه د چا په اختیار کې ده د الله جل شانه معجزه معنی عاجز کرنے والی بات او عاجز کرنے والی چیز هغه چیز چې د هغې نه انسان عاجز وي لیکن پیغمبر علیه السلام مبارک ته او هر مبارک پیغمبر علیه السلام ته خدای پاک جل شانه ورکړې ده نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایل وی بیا به ایمان راوړئ وی آو سے بے خامخا ایمان راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه سپوږمۍ ته داسې اشاره وکړه بس دوه ټوټې شوه هغه سپوږمۍ او دې کافرانو ورته کتل یو ځل یې ورته وکتل خپلو کې بیا ویې هلکه وی دا خو دوه ټوټې شوه بیا ورته ویې هلکه وی دا خو دوه ټوټې شوه یوه ټوکړه څوک چې حرمین شریفین ته لاړ دي که نه مکې مکرمې ته مخامخ غر د جبل ابي قبیس ورته وایي ما خپل الحمدلله لیدلی ده مخامخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کم کور مبارک کې پیدا شوی و هغه ورسره لنډ ده نو هغه یو جبل ابي قبیس باندې دا ټوکړه پرېوته او بله تیهان یو غرو هغې باندې پرېوته دې کافرانو کتل لیکن بیا یې هم ګوره ایمان رانوړو او دا څه وي وکذبوا واتبعوا اهواءهم وکل امر مستقر بیا یې هم ګوره ایمان رانوړو ګورې نو داسې ډېر معجزات یو ځل یو سړی راغو پیغمبر علیه السلام مبارک ته وی صاحب پیغمبر علیه السلام مبارک د کجورو باغ کې ناسو طائف شریف ته چې لاړ شي که نه نو هلته باغونه دي پیغمبر علیه السلام مبارک یو باغ کې تشریف فرماو او هغې باغ کې کجورې وي او کجورو داسې رویدان دی وي د هغې هغه غوشې چې ورته مونږ وایو نو یو کس وله راغو وی صاحب زه په تاسو ایمان راوړم او تاسو منم چې ته د الله پاک جل شانه پیغمبر خو وی ته داسې چلو کا چې ته الله پاک جل شانه ته ووایه چې دا غوشه تاله راولي ستا په دې خوا کې پرته وي عجیبه خبرې وی که نه وی زه به تاسو پیغمبر منم علیه السلام خو چې د دې بوټي نه دا غوشه راشي او تاسو سره په دې خوا کې پرته شي بس کیدي راشي بس تاسو په خوا کې شي پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل وی ښه بیا به ایمان راوړې وی آو صاحب پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل زما رب جل شانه خو په دې قادره ده بس هغه غوشه راغله د پیغمبر علیه السلام مبارک په خوا کې راپرېوته چې کله هغه کس ولیده نو وی آمنتو وصدقتو وی صاحب ما ایمان راوړو او ما تصدیق وکړو چې او ته د الله پاک جل شانه پیغمبر علیه السلام نو داسې ډیر معجزات پیغمبر علیه السلام مبارک د الله پاک جل شانه په اذن سره د الله پاک جل شانه د طرف نه ورته راغلي دي پیغمبر علیه السلام مبارک پیش کړي دي دا معجزه وخه پیغمبر علیه السلام مبارک له یو ځل چا روټۍ کړي وه ګډی حلال کړی و یوه بوډۍ وه خو هغې ظالمې زهر اچولی و پکې غوښې کې پیغمبر علیه السلام مبارک
چې نوړی مبارک خولې ته واچولو نو نه تېرېده. بعضې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ورسره وو، هغوی شهیدان شول. ځکه زهر چې سړی وخوري نو بیا خو وفات کېږي که نه. زهر ګورې تراخه نه وي ښه. زما شیخ و مرشد شیخ الحدیث شهید اسلام حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل وی زهر ګورې تراخه نه وي. ما خو زهر نه دی لیدلی، یا به ټوله به والله عالم، خو زهر ګورې تراخه نه وي، خو اثر بد ده. اثر یې څه ده؟ بد ده. چې کلمو ته دې لاړل بس بیا کار خرابېږي. خو دا هم ګورې د الله پاک جل شانه په اذن سره کېږي. ښه زهر کې ګورې خپل اثر نشته. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک یا یو صحابي مبارک یو جهاد کېو، نو کافر ته مقابلې ته ووتو. نو هغه په زهرو کې هغه توره لړلې وه. کافر هغه صحابي مبارک ته وایي وی ما ګورې په داسې زهرو کې دا توره لړلې ده، کو در پورې ټچ شوه وی بس بیا به وفات وي. هغه ورته وی هغه زهر دې څه کړو چې کومه توره دې پکې لړلې ده؟ وی هغه زهر خو راوړه. هغه زهر یې چې راوړل بس وی بسم الله الرحمن الرحیم و بس ویې څکل. وی دې کې خو کمال نه ده، کمال خو زما په لوی ذات کې ده، زما د لوی رب جل شانه په اذن سره به هر څه کېږي. هغه یې وڅکل. کافر ورته ګوري اوس پره پرېوځي، اوس پره پرېوځي. هغه هماغه مبارک صحابي ولاړ ده. نو اثر ګورې دا خدای پاک جل شانه اچوي. دوایي چې اچوي دوایي، نو دا به نه چې ګورې ما دا دوایي جوړوي، نه، شفا مال الله پاک جل شانه رکوي. خدا یو سنت مبارک عمل ده علاج کول. زه دا دوایي استعمالوم او شفا به پکې څوک اچوي؟ الله جل شانه. نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل زما رب جل شانه خو په دې قادره ده چې دا غوشه راولي او ما سره په دې خوا کې وي. او یقینا چې داسې وشوه. هغه کس ایمان راوړو، وی صاحب ما ایمان راوړو، تصدیق مې وکړو چې او تاسو د الله جل شانه پیغمبر یې. علماء کرام فرمایي هغه بوټی پردی او ښه هغه غوشه بې لاړه وه، هماغې بوټي پورې بیا پیوند شوه. هغه بیا څه شوه؟ پیونده شوه. نو الله پاک جل شانه فرمایي چې دغه کافران تاسو نه کمې معجزې طلب کوي، کو چرته دا ورته پیش هم کې که نه خدا زدي خلک دي ګورې دی ایمان نه راوړي. الله پاک جل شانه وفرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې وفرمایا ای زما حبیبه صلی الله علیه وسلم چې ګوره معجزه پیش کول زما د رب جل شانه په قدرت کې دي. او وما یشعرکم او تاسو ته څه معلومه ده ای ایمان والو انها اذا جاءت لا یؤمنون چې ګوره شاید چې ګوره دا معجزه راشي او دا کافران ګوره بیم ایمان رانوړي او دا سوا ایمان بے سکو بے رانوړو. خدای پاک جل شانو فرمایي ونقلب افئدتهم مونږ به د دوی دا زړونه سکو وابېړو، داسې وابېړو، وابصارهم او د دوی نظرونه کما لم یؤمنوا به لکه څنګه چې دوی ایمان نه ده راوړی اول مرتن په اول ځل باندې څنګه معجزات پیش شول دوی ایمان نه ده راوړی اول مرتن. او پیغمبر علیه السلام مبارک ته فرمایي ونذرهم فی طغیانهم یعمهون دوی پرېږده په د خپل سرکشۍ کې. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي فی طغیانهم ای فی کفرهم دوی په دې کفر کې پرېږده یعمهون یترددون چې سرګردانه وي قیامت کې به بې پته لګي. خدای پاک جل شانه دا بیان کړی ده.